يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك تو دا دنیا امتحانو دنیا کی کتا سو گورے نو کله چې سړی ایگزامینیشن حال کی کینی نو دے پاغي کې پیپر حل کئی د زره 3 غنټه ټیمی یا 4 غنټه ټیمی دے لګیا وی پیپر حل کئی دغه امتحان د دې امتحان دے شروع دے پس کړه دا پیپر خو کو خو بیا نتیجه بخوي او که خیونکو نو بیا نتیجه بسوی خراب ہو. کله چې امتحان سړی ورکی نو بیا د امتحان د ایگزام او د ریزلټ په منځ کې څه ګیپ او وقفوي کنه وی دا دنیا بیا دا غي نه پس ریزلټ دی دا د دنیا حالات شو ګوري نو دا دنیا چې دا نه دا گویا کې مونږ ایگزامینیشن حال کې نهستو دا زمونږ امتحان دی شروع دی بیا منځ کې قبر نو دا د ایگزام او د ریزلټ په منځ کې هغه وقفه ده او بیا ریزلټ به کله آوټ کیږي نه به د قیامت په ورځ بیا آوټ کیږي ریزلټ نو پته به لګي چې دا سړی کامیاب دی او دا سړی ناکام دی دا سړی نیکبخت دی سعید دی او دا سړی بدبخت دی شقی دی دا سړی جنتی دی او دا سړی جهنمی دی د عمل نامه په خلاص کې ورکا او د عمل نامه په غسلاس کې ورکا نو دا امتحان دی دنیا کې دا سړی امتحان دی زکوی ذالک یوم مجموع له الناس دا هغه ورځ دا چې جمع کیږي به دې ته خلق یا جمع کیږي به په دې کې خلق ټول به دغه ورځ کې را جمع کیږي دا خپل انجام سره د مخامخ کېدو دپاره او د حساب او د کتاب دپاره فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره بیا که نیک عمل کړو په مقدار د یو ذره د هغې فایده به ورته ورسیږي او وبې ویني ښکاره به شي او که بد عمل کړو په مقدار د یو ذره د هغې هغه شر به وویني هغه انجام به ورته ښکاره شي دغه خدا تن به وایي ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها زما دی عمل نامې له څو شو نه زما وړو کې عمل پرې غوستی دی او نه لوی مګر ټولې پکې را جمع کړي دي کله کله سړی وایي که نه که ته دی لکه مکو دا کار مړه دا معمولی کار دی ګوره دا الله د نافرمانۍ کار دی مکو الله به د سره حساب و کتاب وکړي بیا به څه کې نو څه وایي خبرې وی نعوذ بالله من ذالک الله دومره اوزګار نه دی چې د دومره وړو وړو خبرو حساب کوي اورېدلی دی قرآن ذره یاد کسی یاد کړل ذره ایټم چې وته وایي ذره ایټم هغه شي ته وایي چې هغه مزید په بله حصه کې نه تقسیمیږي دا هغه ورځ ده چې جمع کیږي به په دې کې خلق وذالک یوم مشهود او دا د ورځ د گواهه دا ورځ د گواهه په دغه ورځ کې بیا گواهی بکیږي مختلف قسمه گواهی بکیږي زمکه به گواهی کوي دا خپل اندامونه به گواهی کوي کرامن کاتبین غ فرشتي به گواہی کوي حق پرس عالم به گواہی کوي دارنګي دا الله نه بزان چرته پټه الله نه بزان چرته پټه قرآن دا ټولي گواهی ذکر کړی دي سورہ یاسین وګوره
اليوم نختم على افواههم داور دی مور بولگو من پخلود دوی باندی وتکلمنا ایدیهم او خبر بکی من سران لا سند دوی وتشهد ارجلهم او گواہی بکی خپید دوی بما كانوا يكسبون پسوب داغی چودوی کون کی اللہ فرمائی دا جواب بدل محرکم دا قیامت پورت باندی بیا دا اللہ زبری خبری شروع کی رب پمائی دا کڑیو رب پمائی دا کڑیو رب پمائی دا کڑیو دا خبیب بتا باندی گواہی شروع کی دا قیامت پورت باندی اندامونا ستادی او پتا با گواہی کئی اندامونا ستادی او پتا با گواہی کئی لاس سڑے وی چی زمان لاس سری تکلیف ہو رسی وی چی زمان خپدی کندم شی دا قیامت پورز دا لاس او خپی با پتا باندی گواہی کئی زکا دا با دا رب دا حکم تابدار وی نکستا با تابداری قد استعنتك يا ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم أنجا